د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په تېره یوه میاشت کې دغه ولایت ته له امریکا، ایرلند، چین، ترکیې او له نورو هیوادونو څخه اته شپېته سیلانیان ورغلي دي. د سرپرست حکومت له واکمنېدو راهیسې هېواد ته ګڼو ولایتونو ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. کابل ښاروالي وایي د بادام باغ سړک د جوړولو او پراختیا چارې پیلوي. کابل ښاروالي ویلي ټاکل شوې ده چې دغه سړک به ډیر ژر د نادریه لیسې له څلورلارې څخه د سرای شمالي څلورلارې په لور د بادام باغ سړک د پراختیا چارې پیل شي. دا سړک چې 3209 متره اوږدوالی او له 20 څخه تر 30 متره پورې سور لري، د کابل ښاروالۍ له لوري د یو قراردادي شرکت په مرسته جوړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له پاکستانه ایستل شوي کډوال رواني درملنې ته اړتیا لري. دغه بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د ژمي پر رسېدو سره د کډوالو د ایستلو بهیر په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي. په بلخ کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست اړوند د بلخ باستان د دریم صنعتي پارک د استنادي دیوال او واټونو د رغولو چارې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعتي پارکونو امیر وایي چې 4000 جریبه ځمکه د مزار شریف ښار دایرتان 2 لارې په سیمه کې د سوداګرو په واک کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله د ماسټرانو برخې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د برونزو میډال په ګټلو سره دریم مقام ګټلی. دغه لوبې چې د قطر په کوربتوب ترسره شوي، افغان لوبډلې پکې پرون ورځ نیمه پایلوبه کې د بحرین په وړاندې ماتې ومنل او په دې سره یې دریم ځای خپل کړ. دې سیالیو کې بحرین او بلجیم په ترتیب سره لومړی او دویم مقامونه ترلاسه کړي دي.